د نادرشاه ولسوالۍ د زینخیلو شنبوات په سیمه کې د ښوونیز مرکز د پرانیستې مراسمو ته د افغانستان اسلامي امارت د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معین مولوي یونس راشد د خوست اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین دیني عالمان فرهنګي شخصیتونه او ځوانان ورغلي وو. په یاده ولسوالۍ کې د ښوونیز کورس مدیر قانوندین عادل په خپلو پرانیستونکو خبرو کې وویل په تیرو 20 کلونو کې د ولسوالۍ کې د معارف لپاره کار نه دی شوی. د په خبره پخوا به د تدریس پر مهال هم جګړه روانه وه، خو اوس د شکر ځای دی چې د ښادیو پر مهال هم د خوشحالۍ ډزې نه اوریدل کیږي. د ویل یاد ښوونیز مرکز کې د 11 استادانو لخوا نږدې 250 شاګردانو ته د دیني علومو انګلیسي لیک لوست او د ښوونځي د نورو مضامینو په برخه کې زده کړې ورکول کیږي. ورپسې یو شمېر دیني عالمانو، قومي مشرانو، د ښوونځیو ښوونکو او استادانو په خپلو خبرو کې په ټولنه کې د علم او زده کړې پر اهمیت څرګندونې وکړې. دوی د دیني علومو ترڅنګ د عصري علومو زده کړه هم اړینه وبلله. ویناوالو خوښي وښوده چې دلته د پخوا په پرتله زده کړو ته د خلکو پاملرنه زیاته شوې ده او همداشان د مدرسې، ښوونځي او پوهنتون ترمنځ واټن له منځه تللی دی. بیا د خوست اطلاعات او کلتور رئیس ښاغلي ملا شبیر احمد عثماني په خپلو خبرو کې وویل تر څو چې په یوه ټولنه کې علمیت نه وي نو د هغې جامعې پرمختګ ناشونی دی. نوموړي ډاډ ورکړ چې د دې قوم ځوانان به منسجم کوي او د شته ستونزو هواري ته به مناسبې حل لارې لټوي. نوموړي د دغه ښوونیز کورس په پای کې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا د اسنادو ورکړه مهمه وبلله. نوموړي د نورو ولسوالیو پر ځوانانو هم غږ وکړ چې راپورته دي شي او د خپل قوم د پرمختګ لپاره د په خپلو سیمو کې د علم ډیوې روښانه کړي. د پروګرام په وروستۍ برخه کې د افغانستان اسلامي امارت د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معین ښاغلي مولوي یونس راشد په خپلو خبرو کې د داسې علمي او ښوونیزو مرکزونو د جوړولو پر اړتیا، ګټو او د نظام پر مسؤلیت خبرې وکړې. د ویل د خوښۍ ځای دی چې دا مهال په هیواد کې په زرګونو لیسانسه او ماسټره خلک ژوند کوي او اوسنی نظام له دوی نه د پرځای استفادې مسؤل دی. ښاغلي راشد زیاته کړه د ازادۍ ګټلو او ساتلو لپاره د تعلیم زیات ضرورت دی. د په وینا که په هیواد کې تعلیم یافته او تحصیل یافته کدرونه ولرو نو د خپلو معدنونو او کانونو څخه په ښه توګه استفاده کولی شو او په نورو برخو کې هم د هیواد د پرمختیا او پرمختګ لپاره اقدامات ترسره کولی شو. نوموړي سپارښتنه وکړه چې په یاد ښوونیز مرکز کې د ښوونځیو د مضامینو او انګلیسي ترڅنګ د دیني علومو زده کړې او فکري اصلاح لپاره زیات وخت ورکړل شي. د ځوانانو چارو معین ښاغلی یونس راشد خوست د خپل سفر د یاد ښوونیز مرکز د پرانیستې او د خوست په ګډون د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې راتلونکي کې د مهمو پلانونو او پروګرامونو په اړه وایي. قدرمنو مشرانو ته وایم چې تاسو په خپلو ځوانانو باندې تعلیم وکړئ. د کار زمینه به د افغانستان اسلامي امارت حتما ورته برابروي. یو ځای به انشاءالله تعالی اوس تاسو ته ووایم چې موږ یوه ډېره غټه پروژه د ځوانان چارو معینیت د خوا څخه د افغانستان د ځوانانو دپاره لرو. هغه ځوانان چې په دغسې کورسو کې تعلیم ترلاسه کړي هغو ځوانانو ته موږ د فریلانسینګ یا په انلاین شکل باندې په نړیوال د کار په بازار کې موږ دوی ته کارموندنه کوو. په دې معنا چې زموږ هر تحصیل یافته ځوان به وکولی سي چې د خپلې تجربې او د خپل تحصیل څخه په استفاده باندې بهترین عواید ولري. الحمدلله دغسې مراکز مو په تجربوي شکل باندې تر اوسه پورې په مزار شریف او په کابل کې عملي کړي دي او انشاءالله د خوست په شمول بیا د افغانستان په نورو ولایتو کې هم عملي کړو. دا چې یاد ښوونیز مرکز د خوست د اطلاعات او کلتور ریاست اړوند د ښوونیز مرکز یوه څانګه ونومول شوه. په اړه د خوست اطلاعات او کلتور رئیس ښاغلی ملا شبیر احمد عثماني وایي الحمدلله د نادرشاه په ولسوالۍ کې د زینخیلو په قوم کې د 700 تنو شاګردانو دپاره یو ښوونیز مرکز پرانیستل شو او دا مرکز یو نیک ګام ده او ډېر زبردست فعالیت او عمل ده د ټولو ولسوالیو د ځوانانو نه، استادانو نه
مشرونو نه زموږ دا خواست ده چې د زینخیلو د قوم د دې تقلید پلوي وکړي او داسې تقلید دوی هم وکړي، دوی هم په خپلو ولسوالیو کې په داسې رقم ته ګام واخلي تر څو زموږ ځوانان په علم اراسته شي. د یادونې ده چې د یاد ولسوالۍ اوسیدونکو په خپله سیمه کې د پوهنې په برخه کې د پرمختګ ترڅنګ د یو شمېر نورو مهمو او اساسي پروژو د پلي کېدو غوښتنې هم درلودې.